السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو دوستانو، زم سلمان خان او دا وګورئ تاسو سلمان کریټر یوټیوب چینل. دوستانو سٹارټ کې کومه ټیک ټاک ویډیو تاسو کته تاسو خپل تصویرونه ته داسې ټمپلیټ ورکوئ. دوستان دا ویډیو سره پوره وګورئ. طریقه د خیر ډیر زیات خپل وسانه طریقه دا که ویډیو خوښ شوه ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن وهئ چې زموږ روانه ویډیو ټول مخکې تاسو ته درورسیږي. ښه دوستان تاسو په کارو کې د ویډیو اعلان چې کوم لیکل بیان به کلیک والئ، تاسو سره دارنګ ډسکرپشن نه واوړي، تاسو به دې کې یو کلیک والئ، تاسو سره دارنګ نور لیکل لا واوړي، دغه به تاسو داس لاندې راشئ، دلته دا یو لینک ته دغه ټمپلیټ ته لینک دلته کې پروت دی، دنه تاسو کلیک والئ، بیا به تلک شانته کې انتظار وکړئ، تاسو سره دارنګ پیج اوپن شي. ټیک شو، بیا به دې کارو کې لاندې دا یو اپشن دی یوز ټمپلیټ ان کیپ کارت. ټیک شو، بیا به کلیک والئ. ښه بیا تاسو دا اتوماتیکلی چې کوم دین ټیک ټاک ته راوړي، تاسو به دې کارو کې لاندې دا یو اپشن دی یوز ټمپلیټ، بیا به کلیک والئ. تاسو سره تاسو ګیلری راوړي، تاسو به کار کوئ په پوټو باندې کلیک والئ، تاسو په ګیلری کې چې کوم پټوان یې تاسو سره راوړي، تاسو به دې درې پټوان نه والئ، درې پټوان به تاسو سلیکټ کړئ. یو دا سلیکټ کو. ټیک شو، موږ دلته امپورټ شو. ټیک شو، یو موږ دا راوالو دوه شو او دریم نمبر به دا راوالو. ټیک شو، درې پټوان چې کوم دی موږ امپورټ کړ. ټیک شو، بیا لاندې لکه نیکسټ اپشن دی په دې باندې کلیک والئ. دا تاسو ګورئ تیار ټمپلیټ اتوماتیکل چې کوم دی زنګ دی پیک ته چې کوم دی ورکړی شو. نو په دې طریقه تاسو هم ټیک ټاک ته باندې ویډیو جوړه کړئ او د خپل ویډیو وایرل کړئ. ښه بیا به تاسو دا سیو کول غواړئ، داسې کار وکړئ، بره دلته کې دا یو اپشن دی ایکسپورټ، په دې باندې کلیک والئ. دلته کې بیا لاندې به ایکسپورټ باندې کلیک والئ. خان تاسو دا ویډیو به تاسو سره سیو شي، بیا لږ شانته انتظار به وکړئ، تاسو دا ویډیو به تاسو سره سیو شي. نو ملګرو که دا ویډیو تاسو خوښ شوي دا ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې سره د بیل آیکن وهئ چې زموږ روانه ویډیو د ټولو مخکې تاسو ته درورسي.